السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جلال الدین سوطي رحمة الله علیه په بدر السافره فی احوال الاخره صفحه 15 150 باب دی هغه اعمال چې په جنت کې الله جل جلاله د انسان د بنگلو په جنت کې د انسان د کورو اسباب ګرځي. د عثمان بن عفان تنوسخه روایت حدیث رقم 314 وایي که چا په دنیا کې مسجد جوړ کړي د الله د رضا دپاره الله جل جلاله به په جنت کې دلره هغه یو قصر یوه بنګله ورکړي. حدیث رقم 314 کې وایي د ابیذر تنوسخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا 12 رکعته د څاښت لمونځ وکړي الله جل جلاله په جنت کې ولره هغه یو بنګله او یو قصر ورکړي. او په حدیث رقم 315 کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا د څاښت لمونځ هغه 12 رکعته وکړي بني الله له قصرا فی جنه من ذهب په جنت کې به الله ورلره د سرو زرو قصر و بنګله ورلره ورکړي دغه انسان لره. او په بل حدیث کې حدیث رقم 314 کې یو روایت دی د ابي موسی اشعري راته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا 4 رکعته د څاښت لمونځ وکړي الله جل جلاله به په جنت کې ولره یو کور ورکړي. او حدیث رقم 317 کې دوم حبیر رضی الله عنه څخه روایت دی چې وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا په شپه روز کې 12 رکعته نفل وکول بني الله له بهن بیتا فی الجنه الله جل جلاله به دغه 12 رکعتو په وجه باندې په جنت کې ولره یو کور ورکړي. امام حکیم وایي هغه 4 رکعته د ماپښین مخکې سنت دي، 2 وروسته سنت دي، 2 رکعته د هغه وایي د ماښام سنت دي، 2 رکعته د سهار سنت دي، ورکعتې قبل العصر یا 2 رکعته د مازګر او یا 2 رکعته د ماخستان د لمانځه، 2 رکعته د ماخستان د لمانځه مخکې سنت دي. او دغه رنګه حدیث رقم 319 کې د ابي امامه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من صام الاربع والخميس والجمعه که چا د چهارشنبې او د پنجشنبې او د جمعې د ورځې روژې ونیولې الله جل جلاله به په مقابل کې ولره په جنت کې یو قصر او یو ماڼۍ یو کور ورکړي. او دغه رنګه د بیبي عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی حدیث رقم 321 چې وایي که چا د ماښام د ماخستان په مابینځ کې 6 رکعته لمونځ وکړي الله به په جنت کې ولره یو بلډنګ یو بنګله او یو کور ولره ورکړي. او دغه رنګه حدیث رقم 322 کې د عمر بن اختار راتنو څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که څوک یو ښار ته ورننوځي بازار ته بیا دا کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله جل جلاله به زر نیکی د ده په عمل نامه کې ور اضافه کړي و محا عنه الف سیئه زر ګناهونه بیا الله د عمل نامې څخه لرې کړي او دلته په جنت کې ولره یو قصر ورکړي. او دغه رنګه حدیث رقم 323 کې ام حبیبه رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من حافظ على 4 رکعات قبل العصر که چا د مازدیګر له لمانځه څخه مخکې په 4 رکعتو باندې همیشه توبه کې الله جل جلاله به هغه په جنت کې ولره یو قصر یو کور ورکړي. حدیث رقم 325 کې د عبدالله بن عمر څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام یوما من رمضان فی انصات وسکوت که چا روژه ونیوله په پټه خوله باندې مسلمانان یې نه ککي زیر الله جل جلاله به دلره په جنت کې یو بنګله ورکړي من یاقوتة حمراء د سرو یاقوتو به جوړي او د زبرجد خضراء هغه د شنو زبرجدو څخه به جوړوي. حدیث رقم 320 کې هغه یو روایت ذکر کوي چې وایي د جنت بنا په ذکر سره ده چې څوک ذکر کوي په جنت کې ملایکې د جنت بنا کوي. فاذا حبسوا الذکر کف عن البنیان وایي که چا د ذکر څخه تاسې منع وکړي ذکر پرېږدي ملایکې هلته بنا یې هم برابس کړي. او حدیث رقم 310 د سعید بن مسیر راتنو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ قل هو الله احد که چا قل الله شریف لاس واره وویله الله جل جلاله په جنت کې ولره یو قصر ورکړي. نو او عمر راتنو مبارک وتل که چا 6 واره وویله رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 قصرونه به ورکړي او که چا 10 واره وویله رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 بنګلې به ورکړي. فقال عمر بن خطاب والله یا رسول الله که چا ډېره وویل
رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته د الله فضل یې که چا ټیره وویل فضل الله اوسع من ذلک یا عمر د الله فضل ډېر پراخ دی د الله جل جلاله رحم ډېر پراخ دی چې هر څومره یې سړی وایي هغونه به په جنت کې بنګلې ډېرې وي او حدیث رقم 811 کې د فضاله بن عبید څخه روایت چې هغه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه واورېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک انا زعیم لمن آمن بي واسلم وجاهد في سبيل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د هغه چا ضامن یم چې پر ما ایمان راوړي او مسلم وي او وجاهد فی سبیل الله جهاد وکړي د الله په لار کې د کافرانو په مقابل کې جهاد وکړي د یهودو د نصاراو په مقابل کې جهاد وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا زه ضامن یم ببیت فی ربض الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیت فی وسط الجنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت په سر کې یوه بنګله د جنت په منځ کې یوه بنګله د جنت په پای کې یوه بنګله حدیث رقم 811 او دغه رنګه امام نسائی په کتاب الجهاد جلد اول صفحه 18 او مستدرک جلد دوم صفحه 80 کې ذکر کړی دی او دغه رنګه بهقي په سنن الکبرى جلد اول صفحه 119 حدیث رقم 1304 او دغه رنګه د انس رضی الله مبارک څخه روایت دی حدیث رقم 804 رسول الله صلی الله علیه وسلم من ترک الکذب که چا درواغ پرېښول قدرت یې په درلودی الله جل جلاله به دته یو بنګله ورکړي په ریاض الجنه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا ریا پرېښوله الله جل جلاله به په وسط په منځ د جنت کې بنګله ورکړي ومن حسن خلقه که چا خپل اخلاق ښایسته کړله یو په ورین تندي باندې د مسلمانانو په معاشره کې ګزاره وکوله بني له فی اعلاها د جنت هغه اعلاو هغه لوړو ځای کې به الله جل جلاله هغه ولره بنګله او کور ورکړي او دغه رنګه امام بهقي په شعب الایمان کې د ابي سعید خدری رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي صعب دی مؤمن نسته یو مسلمان چې د روزې په شپه کې هغه یې لمونځ وکړي کې وکړي کتب الله له بكل سجده 1500 حسنه 15 لکه نیکۍ به الله جل جلاله هغه د په عمل نامه کې ورول کړي او بني له بیتا فی الجنه من یاقوته حمراء او په جنت کې به الله جل جلاله ورلره هغه یو قصر بنګله ورکړي د سرو یاقوت څخه امام بهقي په شعب الایمان جلد دریم صفحه 314 حدیث رقم 3415 کې بیان کړی دی الله جل جلاله دې موږ ته هغه اعمال را نصیب کړي چې هغه د جنت د بنګلو او د جنت د کورو د فاره په دنیا کې هغه قیمتونه دي په دنیا کې اعمال دي الله جل جلاله دې موږ تاسو په جنت کې دغه مدرسې طالبان هلته هم سره یو ځای کې الله دې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ښه امت کې حساب کړي او الله دې مو دا ټول عبادتونه قبول کړي الله دې څه ګناهونه له موږ څخه سوي دي الله ستا د عفو په قلم باندې الله عفو راته وکړي الله ستا د مغفرت باندې مغفرت راته وکړي الله ته غفار یې ستا د غفاریت په نامه باندې ته موږ ته مغفرت وکړه ته عفو راته وکړه ته کرم و احسان را باندې وکړه الله جنت موت وروله له دوزخ څخه موت خلاص کړه الله ستا رضا موت راکړه موږ ډېر ناقص زموږ اعمال ډېر ناقص دي الله زموږ عجز ته وګوره زموږ اعمالو ته مه ګوره اعمال مو هېڅ دي الله ته ستا احسان او فضل و کرم را باندې وکړي والسلام علیکم